وقومه في البحر. فرعون او دغه قوم ولې غرق شوي دي په اوبو کې، د څه د لاسه غرق شوي دي. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. قارون ولې په ځمکه کې ننوتی؟ په قارون ولې دا ځمکه وشلېده او هغه پکې سره د ماله لاړ او لاړ پکې. په دې په څه وجه وکنه هغه ګناهونه. زما اولنۍ نقطه په دې بیان کې اهمه چې د دې عذابونو وجه هغه زما استاد نافرماني ده. حالاتو ته وګورئ زمونږ کنه، تاسو دې حالاتو ته سوچ وکئ او بیا دې عذاب ته وګورئ. زه درته یو حدیث بیانومه، تاسو به حیران شئ، ورب الکعبه حیران به شئ. امام ابن ماجه، امام حاکم دا حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه. وی اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته مخ راواړو او دا خبره وکړه. ډېرې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې کړي دي، خو یوه پکې دا کړې ده، زه تاسو ته هغه بیانومه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. کله چې یو قوم فحاشي شروع کړې ده او د فحاشي بیا راښکاره کړې ده خلکو ته. فحاشي کوي پټه کوي، نه پټه نه ده، فحاشي ښه ښکاره په ټیویانو باندې، په نټ باندې، په مجلسونو کې، په لارو کوڅو کې. د حدیث هغو کې د ما چې تاسو به حیران شئ. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الله به په دوی کې داسې وباګانې او داسې بیماریانې راوباسي چې د دوی پلار نیکه هغه نه پېژندې. دا نن سبا چې کوم بیماري راغلې د کورونا وایرس، دا مشرانو پېژندو؟ دا کمې بیماریانې چې نن سبا د دې نه علاوه راوتي، دا نوي نوي بیماریانې راوځي، دا زموږ مشرانو پېژندې؟ هغوی ته څه پته وه دې باره کې؟ نه هېڅ پته نه وه. وجه څه ده چې دا بیماریانې راغلې؟ څه د لاسه راغلې؟ ما تاسو ته ووایي که نه چې دا بیماریانې د ګناهونو د لاسه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو قوم کې فحاشي عامه شي، راشي زموږ حالاتو ته، راشي زموږ خادیانې وینه او هغې کې فحاشۍ ته وګوره، راشه زمونږ ټیویان وینه او پای کې فحاشۍ ته وګوره، راشه ډیشونو او ډرامو او فلمونو ته وګوره، راشه د ځوانانو الکانو د جنکو حالاتو ته وګوره چې تا ته پته ولګي چې د قوم کې فحاشي څومره په عروج باندې ده. د زنانو حال وینه، د ځوانانو حال وینه، فیسبوک وینه او دا ټیک ټاک وینه او دا واټساپ وینه او توبې به وباسي. توبې د انسان د غوږونو باندې لوګی وځي چې کله دا حالات ویني. دې حال ته قوم رسېدلی دی، نو په دې قوم به د رحمتونو باران راورېږي، همدا عذابونه به راځي. هلته حدیث واضح حدیث دی، زما خبره نه چې ما د خپل جیب نه وکړه او شکی خبره ده. دا خبره د هغه چا ده چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا خبره د هغه چا ده چې هغه د خپل طرف نه خبرې نه کوي بلکې وحي ده. دا څه چې وایي و یو قوم کې چې فحاشي عامه شي او راښکاره یې کړي که نه، داسې بیماریانې پې الله راولي چې د هغوی پلار نیکه نه پېژندي. ولې دا بیماریانې راغلې؟ خو دغه یې وجه ده که نه. فحش فلمونه، فحش تصویران، فحش ډرامې، دا هر څه نن سبا عام دي، تر دې چې ماشومانان هم تیم خبر دي. ما خبره دې پورې راوسته، د حدیث مې دې لپاره تاسو ته بیان کړو چې د دې ګناهونو اثرات دي، او په هغه اثراتو کې یو اثر دا دی چې دا عذابونه، دا بیماریانې راځي. ښکلې خبره موږ وکړه چې ولې دا قومونه الله تباه کړي دي.